اوس ته په دې پوهېږې چې په افغانستان کې د بزنس پیلولو فرصتونه او ستونزې څه دي؟ افغانستان یو له هغه بازارونو څخه دی چې یو نالاس وهلی بازار لري، یعنې یو بیکر بازار لري. دا په دې معنا سره چې دلته خورا ډېر فرصتونه شتون لري چې موږ باید د هغه څخه ګټه واخلو، د هغه څخه استفاده وکړو، هغه بزنسونه باید په عمل باندې تبدیل کړو. هغه ستونزې چې دلته کومې شتون لري، هغه ستونزې که چېرته موږ وغواړو حل لاره ورته پیدا کړو، هر حل لاره چې دا یوه مفکوره ده د بزنس. ډېر کسان وایي چې موږ په افغانستان کې بزنس نه کوو ځکه چې دلته خورا ډېرې ستونزې دي. زه تاسو سره دغه ستونزې منم، دغه ستونزې موږ باید په فکر کې ونیسو، په پام کې ونیسو تر څو موږ یو بزنس کوو. خو هره ستونزه چې دا یوه مفکوره ده، هره ستونزه که ته وغواړې حل یې کړې، هغه یې تا لپاره یو بزنس کېدلی شي. مثلا ته په افغانستان کې موټر چلوې، دا ته نه پوهېږې چې پارکینګ چیرته شتون لري. که چېرته ته داسې یو اپلیکیشن ورته جوړ کړې چې د افغانستان یا د کابل ښار هغه کوم پارکینګونه چې د هغه ته په هغه کې ثبت کړي، دا یې تا لپاره یوه مفکوره ده. دې څخه ته کولی شې چې ډېرې پیسې ترلاسه کړې، تا لپاره یو بزنس چې ده. که چېرته دا ستونزه بولي چې په افغانستان کې موږ نشو کولی چې آنلاین یو څه واخلو، خو ته دغه ستونزه حل کړه. ته داسې یو پلیټفارم ورته رامنځته کړه، داسې یو حل لاره ورته رامنځته کړه چې د هر پیرودونکي کور ته هغه جنس وکولی شي ور انتقال یې کړي. که چېرته تاسو بهرنیو هېوادونو ته تللي وي یا بهرني هېوادونه مو لیدلي وي، هلته تاسو په دې شکل سره خورا ډېرې مفکورې لرئ چې هغه په عمل باندې تبدیل شوي دي او بریالي کاروبارونه د هغې څخه جوړ شوي دي. حتی په ګاونډیو هېوادونو کې تاسو ایران ته سفر وکړئ، تاسو هندوستان ته سفر وکړئ، اماراتو ته سفر وکړئ، اروپایي هېوادونو تاسو وګورئ چې څومره ډېرې مفکورې دي. هغه مفکورې تاسو وګورئ چې د افغانستان د بازار سره څومره مطابقت لري، تر څو د افغانستان بازار تاسو مطالعه کړئ، په افغانستان کې تاسو تطبیق کړئ. وګورئ د افغانستان بازار یو څو ډېرې ښې ځانګړتیاوې لري. یوه ځانګړتیا دا ده چې په افغانستان کې بشري سرچینې ډېرې ارزانه دي. یعنې تاسو کولی شئ چې په ډېر کم معاش سره یو کس استخدام کړئ. خو په اروپا کې که چېرته تاسو وغواړئ یو کس استخدام کړئ، $3,000 $4,000 باید هغې ته ورکړئ. که چېرته تاسو په اروپا کې $1,00,000 ولرئ، تاسو دلته نشئ کولی یو ښه کاروبار په هغه باندې رامنځته کړئ. اما په افغانستان کې په $1,00,000 تاسو یوه لویه کمپنۍ رامنځته کولی شئ، ځکه بشري سرچینې ارزانه دي، کور کرایه، دفتر کرایه ارزانه ده، همدارنګه نور ډېر سهولتونه هلته شتون لري. خو بعضې ستونزې هم دلته شتون لري، مثلا د زیربنا نشتون، مثلا د برق نشتون دی دلته، یا مثلا د انټرنیټ کمزورتیا ده، یا مثلا ترانسپورت ستونزې لري، یا مثلا تاسو غواړئ یو آنلاین کاروبار پیل کړئ، یو پلورنځی غواړئ جوړه کړئ، د کورونو ادرسونه چې د هغه په نقشه کې نه دي تثبیت شوي، ځایونه نه دي تثبیت شوي، یا د ښاروالۍ نقشه شتون نه لري، یا بعضې نورې ستونزې. خو بیا هم هره ستونزه چې د هغه یوه حل لاره لري، هغه حل لاره تاسو کولی شئ چې یوه مفکوره د هغې څخه جوړه کړئ، هغه په یوه بزنس باندې تاسو تبدیله کړئ. وګورئ که چېرې تاسو وغواړئ په افغانستان کې یو بزنس شروع کړئ، یو کاروبار وکړئ، تاسو د افغانستان بازار یو څه تحقیق وکړئ، په دې کې یو څه څېړنه په هغه باندې وکړئ. بدون د تحقیق څخه بغیر له څېړنې څخه تاسو په پټو سترګو باندې د افغانستان بازار ته، همدارنګه د نورو بازارونو ته تاسو هېڅکله مه دننه کېږئ، ځکه که چېرې تاسو په پټو سترګو دننه شئ، عموما نتیجه مو تاسو ماته ده، بیا تاسو ناهیلي کېږئ. وګورئ ډېر برانډونه بهرني افغانستان ته راغلل، بعضې کامیاب شول، بعضې ناکام شول. مثلا click.af یو افغاني پلورنځی و آنلاین، ډېر ښه فعالیت یې ترسره کولو، خو بالاخره دغه پایلې ته ورسېده چې باید نور په افغانستان کې فعالیت ونه کړي، د افغانانو لخوا رامنځته شوې وه. ټول ښار کې، همدارنګه په لویو ښارونو کې ټولو کورنیو ته، کورونو ته په آنلاین بڼه توکي لېږدول، که چېرې تاسو غوښتل چې هغې ته هغه جنسونه واخلئ. همدارنګه دیوار.af یو ایرانی ویبسایټ دی، یو ایرانی اپلیکیشن دی، یو ایرانی بزنس دی. هغه په ایران کې یو بریالی بزنس دی، خو کله چې د افغانستان بازار ته راغللو، ښه تبلیغات یې هم وکړل، ښه خلک یې هم ورڅخه خبر کړل، خو د افغانستان په بازار کې مات شولو، ځکه چې په افغانستان کې بعضې ستونزې وې، لکه د کورونو نقشه مثلا شتون نه لرل، یا مثلا په آنلاین بڼه پیمنټ یا د پرداخت ستونزې چې یو څوک نشي کولی بل کس ته هغه پیسې ور انتقال کړي. خو اوس هم دغه ستونزې تر ډېره پورې حل شوي دي. مثلا ډېر اپلیکیشنونه رامنځته شوي دي چې تاسو کولی شئ په آنلاین بڼه د هغې په مرسته کولی شئ یو جنس واخلئ یا مقابل طرف ته پیسې ولېږدوئ. خو که چېرته بیا هم دغه ستونزه حل شوې نه وي، ته دغه ستونزه حل کړه، ته دغه ستونزه په یو بزنس باندې تبدیله کړه. بله سپارښتنه مې دا ده چې تاسو که د افغانستان بازار کې بزنس کوئ او د بهر څخه یوه مفکوره غواړئ تاسو دلته کاپي کړئ، د افغانستان شرایط حتما په نظر کې ونیسئ. داسې مه کوئ چې هلته یو څه ووینئ حتما راشئ په افغانستان کې هغه کاپي کړئ. نه، تاسو نړیوال فکر وکړئ، تاسو جهانی فکر وکړئ، نړیوال فکر وکړئ، خو محلي اقدام وکړئ، محلي بازار موندنه وکړئ، محلي څېړنه وکړئ.
یعنی د هر کار لپاره تاسو که چیرته وغواړئ په عمل باندې تبدیل کړئ یوه مفکوره، تاسو په بازار کې څېړنه ورته وکړئ، د بازار موندنې پلان د هغه څېړنې مطابق تاسو بیا جوړ کړئ. یعنی بازار کې که چیرته تاسو وغواړئ نفوذ وکړئ، هغه څېړنه مو چې کړې ده، هغه پیرودونکي چې تاسو آزمایښت کړي دي چې څوک دي، په کوم ځای کې دي، په کومه برخه تاسو تمرکز کړی دی، په همغه شکل سره تاسو په هغوی باندې تمرکز وکړئ. او ډېر بزنسونه چې په افغانستان کې ناکامیږي دا د چې دوی په بهر څخه مفکوره راوړي او دلته دوی هغه عملي کوي. یعنی یوه ستونزه په افغانستان کې دا ده چې په افغانستان کې خلک یا د خلکو د اخیستلو توان یو څه کم دی، خو بیا سیالي هم شتون نه لري. یعنی تاسو ته بازار ډېر خلاص دی. یعنی تاسو په یوه شنه اقیانوس کې لامبو وهئ، په یوه سره اقیانوس کې لامبو نه وهئ چې حتی سیالي ډېره شتون ولري او بازار تاسو ته رقیبانو تنګ کړی وي. یعنی داسې یو بازار ده چې دلته تاسو په شنه اقیانوس کې تاسو لامبو وهئ، یعنی سیالان تاسو نه لرئ دلته. دا د افغانستان د بازار یوه ډېره ښه ځانګړتیا ده. که چېرته څوک علمي د افغانستان په بازار کې مخته لاړ شي، علمي فعالیت ترسره کړي، سم مخته لاړ شي، بریا تاسو ده. تاسو کومې لارښوونې لرئ؟ تاسو څه لرئ چې لیدونکو سره یې شریک کړئ؟ هغه ماته په کومنټ کې ولیکئ، هغه ماته د نظریاتو په برخه کې ولیکئ، تر څو ټول ورڅخه خبر شي او د افغانستان په بازار کې د بزنس د شروع کولو لپاره، د بزنس د پیل کولو لپاره هغه په پام کې ونیسئ. او بل دا ټکی په پام کې ونیسئ چې دغه ویډیو د هغه کسانو لپاره تاسو شیر کړئ، د هغه کسانو سره شریکه کړئ، ورته ویې لګئ چې یوه مفکوره لري، غواړي هغه مفکوره په عمل باندې تبدیله کړي، تر څو د افغانستان د شرایطو څخه خبر شي او پوه شي چې دلته خورا ډېرې مفکورې شتون لري او هغه کولی شي دوی په یوه بزنس باندې تبدیلي کړي. تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.